السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې، روغ به یې، جوړ به یې. ملګرو، نن د دریو سیزونو په باره کې به خبره کوو چې ډېر اهم دي ستاسو د ویډیو لپاره. لکه ځینې ملګري وایي چې یار زموږ ویډیو مخې ته نه راځي، ولې څه مسله ده؟ نو دلته موږ درې غلطیانې کوو. اکثر کله چې موږ ویډیو اپلوډ کوو په خپل چینل باندې، نو زموږ نه پیله یوټیوب تپوس کوي چې یار ټایټل ولیکه، دویم رانه تپوس کوي چې ډسکرپشن ولیکه او ټیګز ولیکه. اوس ته به سوچ کوې یار چې ټایټل څه شی دی، ډسکرپشن څه شی دی او ټیګ څه شی دی. فار ایگزامپل ستاسو نه یو کس تپوس وکړو چې یار ما ویډیو جوړه کړه، ته به ورته وایې چې یار ویډیو دې جوړه کړه خو په کوم ټاپک دې جوړه کړه، ستا د ویډیو ټاپک څه دی؟ هغه به تا ته وایي چې یار ما ویډیو دې مطابق جوړه کړه چې هاو ټو کریټ ا یوټیوب چینل. نو یوټیوب دقه سیم کوېسچن ستا نه کوي چې یار ویډیو تا جوړه کړه، دې ټاپک دغه ولیکه چې په کوم ټاپک د ټایټل ولیکه. نو تا ولیکل په ټایټل کې چې هاو ټو کریټ ا یوټیوب چینل، دا دې ولیکل. سیکنډ دی ډسکرپشن. ته اوس ډسکرپشن ته یار سوچ وکړې چې ډسکرپشن څه شی دی. نو یوټیوب ته وایي چې خفه کېږه مه، د پریشانتیا خبره نه ده. ډسکرپشن چې لیکې تا ټایټل ولیکو چې هاو ټو کریټ ا یوټیوب چینل، دا خو موږ ته پته ولګوي ستا ټاپک دی. خو اوس لږ شانته کې تفصیل سره موږ ته ولیکه چې یار دا ویډیو ستا څنګه ده، په کوم زبان کې ده. لږ وړه غونته کې کهاني به ولیکي د خپل ویډیو او په ډسکرپشن کې به هغه ولیکي. که ستا هر ټاپک باندې ویډیو وي د هغې متعلق به وړه غونته کې کهاني ولیکي په ډسکرپشن کې. بیا راځو ټیکس طرف ته. خو په دغه کې په ډسکرپشن کې زیاتره د کیورډز استعمال کوئ، کیورډز پکې لګوئ. اوس کې تاسو به سوچ کوئ چې یار کیورډ څه شی دی. نو کیورډ به تاسو ولې وپېژنئ چې موږ کله د ټیکس خبرې وکړو. نو ټیکس طرف ته راځو. نو ټیکس څه شی دی؟ ټیکس تا اوس په ټایټل کې ولیکل چې هاو ټو کریټ ا یوټیوب چینل. نو لازمه خبره خو نه ده چې یار اوس زه بل یو کس زده کوي چې زه د یوټیوب چینل په باره کې زده کوم چې یوټیوب چینل څنګه جوړېږي. نو لازمه خبره خو نه ده چې هغه ولیکي چې هاو ټو کریټ ا یوټیوب چینل. هغه بل کس لیکلی چې هاو ټو میک ا یوټیوب چینل، هاو ټو کریټ ا یوټیوب چینل پاکستان، هاو ټو کریټ ا یوټیوب چینل ان اردو. داسې دې ته وایي کیورډز. کیورډز به ولیکئ، دغه شانتې باره تېره کیورډز به ولیکئ د خپلې ویډیو ریلیټډ، هغه بل ته په ټیکس کې ټایپ کړئ. خو اوس ځینې ملګري تپوس کوي چې یار موږ له د کیورډز د لیکلو طریقه نه راځي چې کله کیورډز لیکو هلته په انورټ کې کیورډز راځي. نو دلته به تاسو خامخا څه ناڅه ګډوډ به کوئ. چې موږ ټیکس په موبایل کې کله لیکئ نو ټیکس به ولیکئ چې هاو ټو کریټ ا یوټیوب چینل، بیا به کاما ولیکئ، بیا به سپیس ورکئ، بیا به سیکنډ کیورډز لیکئ. که چېرې په کمپیوټر یا په لیپټاپ کوئ نو هلته بیا د سپیس ضرورت نشته دی، هلته بیا بس سمپل کاما ورکوئ چې په خپله جوړېږي. خو یوه خبره بله یاد ساتئ، کله چې تاسو دغه لیکئ دا ټیګز لیکئ، دغه ټیګز دغه یوټیوب ته ستا د ویډیو متعلق دغه ورکئ چې یار دا دغه دی، دا په دې ټاپک باندې ستا ویډیو ده. نو دا څیزونه سیم لګول پکار دي. لکه اوس تا ولیکل چې په ټیګز کې دې لیکلي چې هاو ټو کریټ ا یوټیوب چینل، یو کس هلته په سرچ کې ورکړي چې هاو ټو کریټ ا یوټیوب چینل، ستا ویډیو به مخې ته راځي. بل کس ورکړي چې هاو ټو میک ا یوټیوب چینل، هم ستا ویډیو به مخې ته راځي. بل کس ولیکل چې هاو ټو کریټ ا یوټیوب چینل ان پاکستان، هم ستا ویډیو به مخې ته راځي. نو دا څیزونه سیم لګول پکار دي. لکه په داسې نه چې یو ځای ته ولیکئ چې هاو ټو کریټ ا یوټیوب چینل، په بل ځای کې لیکئ چې هاو ټو کریټ ا سافټویر، هاو ټو کریټ ا ویب سایټ، ویب سایټ څنګه جوړېږي. دا څیزونه داسې به نه لیکي. امید کوم چې څه ناڅه زده کړه به مو د ویډیو نه کلي. د بلې ویډیو د راتلو